بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نن ټاپک چې دی هغه سنټریول دی. دا یو سیل ارګنیل دی. د دې نه مخکې چې څونه سیل ارګنیلز دي د هغې لیکچر چې دي ما اپلوډ کړي دي. نن د سنټریول باندې بحث کوم چې سنټریول چې دی دا ستاسو د کلاس فسټ ایئر په بایولوژي کې دا څنګه دی. نو تاسو ته چې کوم خبرې اهمې لګي نو هغه ځان سره نوټ کوئ چې تاسو پرې پوه شئ. نو اولنی خبره دا ده چې سنټریولز آر پریزنت ان انیمل سیل. کوم د ځناورو چې کومې خلیې دي د دوی په جسم کې چې کومې خلیې دي او په هغه خلیو کې نیوکلیس موجود دی. نو کوم نیوکلیس والا خلیې چې دي نو په هغې کې دا سنټریول موجود دي. مایکروسکوپیک ارګنیزم او د دې نه علاوه هغه ارګنیزم چې هغه ډېر زیات واړی هغه موږ مایکروسکوپ باندې صحیح کوو. نو د هغې ارګنیزم کې هم دا سنټریول موجود دي. لوور پلانټس هغه پلانټس چې هغه ډېر زیات واړی یعنی مونږ به چې د واښه به مونږ والو هغه بوټي چې هغه په شپول کې موجود دي هغه بوټي چې هغه د ونو د سورو د لاندې موجود دي نو دا لوور پلانټس دي. نو د دوی په خلیو کې هم دا سنټریول موجود دي. سمال هالو سلنډر او دا سنټریول چې په دې پکچر کې تاسو وینئ د دې دا شکل چې دی د پین په شان دی د پایپ په شان دی د سلنډر په شان دی. نو دا چې د دننه دا ډډي length is 0.3 to 0.5 micrometer long. کومنګ وایو چې دا سنټریول چې دی دا اوږده څونه دی د دې لینګث څونه دی نو د دې لینګث چې دی د 0.3 نه والا د 0.5 مایکرومیټر پورې چې دی دا اوږده یعنی دا ډېر زیات واړی چې کله موږ د سیل نه ښکاري نو سنټریول چې دی هغه موږ د څنګه ښکاري شي. ډایمیټر از 0.2 مایکرومیټر او د دې چې کوم پلنوالی دی نو هغه هم ډېر زیات وړوکی دی هغه 0.2 مایکرومیټر دی. د هغې نه علاوه که موږ د دې کراس سیکشن د وګورو یعنې د سنټریول چې موږ په منځ باندې وکړو او یا موږ د دې د دننه ننوځو نو د دې شکل به موږ ته څنګه ښکاري. ایچ سنټریول کنسسټ اف 9 مایکروټیوبیول. نو اوس 9 مایکروټیوبیول چې کله راغونډ شي نو دې ته موږ 1 سنټریول وایو. دې پکچر ته څه کوي 9 مایکروټیوبیول چې کله راغونډېږي نو دې ته موږ یو سنټریول وایو. Each of the 9 microtubule consists of 3 tubules. چې کله 9 مایکروټیوبیول راغونډېږي هغه یو سنټریول جوړوي. نو چې کله تاسو دا یو مایکروټیوبیول راوالئ نو په دې کې دننه 3 ټیوبیول چې دي هغه پکې نوري. نو 2 سنټریول are at 90 degree angle to each other. اوس 2 سنټریول چې یو بل ته پراته نو دا په 90 ډیګري باندې چې دا یو ته پراته یو بل ته چې دی پراته لکه یو سنټریول چې دی هغه بالکل نیغي نو دا بل سنټریول چې دی دا بالکل پروت دی. او دا یاد ساتئ چې په یو سنټریول کې 9 مایکروټیوبیولز دي. Before cell division centriole duplicates and one pair migrate to opposite side of nucleus. د سیل ډیویژن نه مخکې چې کله سیل تقسیمیږي نو د هغې تقسیم نه مخکې دا سنټریول چې دی دا ډوپلیکیټ شي دا ځان ډبل کی او دا د نیوکلیس اپوزیټ سایډ ته چې دی مومنټ شروع کی یعنی چې کله یو سنټریول دوه ځای شي نو باید یو سنټریول د سیل یو سایډ ته لاړ شي او دا بل سنټریول چې دی دا د سیل بل سایډ ته لاړ شي. نو د دې دا کار چې د دې نه واړه تارونه وځي هغې ته موږ سپنډل فایبرز وایو او دغه سپنډل فایبر چې دي دا بیا کروموسوم ته اټیچ کیږي او هغه کروموسوم چې دی هغه خپل طرف ته چې دی راکاږي. Spindle fiber formation occurs by using centriole. دا نری تارونه چې په دې سیل کې جوړیږي او کروموسوم راکاږي نه دا د دې سنټریول د وجې نه as MCTOCS microtubules organizing center located outside the nucleus. د نیوکلیس نه بهر یو ځای چې هغې ته مونږه مایکروټیوبیول ارګنایزینګ سنټر وایو او مایکروټیوبیول ارګنایزینګ سنټر مطلب دا دی چې کله دا سنټریول ډیوایډ شي او دا خپل ځای ته ورسي نو هغه ځای ته چې دی مونږ مایکروټیوبیول ارګنایزینګ سنټر ورته مونږ وایو او د دغه ځای نه د سپنډل فایبر چې دی دا جوړیږي او بیا کروموسوم ته اټیچ کیږي. Absent in higher plant دا کوم سنټریول چې دی نو زموږ سره کوم بوټي چې دی د هغو په خلیو کې دا موجود نه. helps in cell division دا په سیل ډیویژن کې مدد ورکوي. سیلیا کې مدد ورکوي په پلیجلا جوړولو کې مدد. سیلیا او پلیجلا دوه داسې سیزونه دي چې دا په کم سیل پورې اټیچ نو هغه سیل چې دی هغه مومنټ زر کوي او په مومنټ کې ورکولو کې ول هیلپ ورکوي. سیلیا اینڈ پلیجلا آر سیم. سیلیا اینڈ پلیجلا چې دی دا سیزونه دي دا چې دی بالکل یو شان دي. in cell 1 or 2 long flagella are existed. بعضې نه داسې سیلونه چې په هغې کې یو یا دوه فلیجلا چې دی هغه پکې موجود دی خو دا په هغه کې چې کوم سیلونه ډېر زیات اوږده دی. ciliated cells have short cilia او هغه سیلونه چې په هغې کې سیلیا موجود دي نو هغه سیلیا چې دی ډېر زیاته وړی.
نو دا خبره یاد ساتئ فلاجیلا او سیلیا دوه داسې سیزونه دي چې هغه سیل چې مدد ورکوي په مومنت کې او دا سیلیا او فلاجیلا چې جوړیږي نو دا هم د دې سنټریول د وجې نه جوړیږي. ښه اگزامپل څه دي لکه اوس ممیلیان سپرمیټوزوون هیو سنگل فلاجیلم. زمونږ سره چې کوم مملز دي او د بیا په دې کې چې کوم سپمز دي د سپم چې کوم سیلونه نه هغه سپرمیټوزوون وایي نو په دې کې یو فلاجیلم په دې پکچر کې تاسو یې کوي دا سپم سیل له په دې کې فلاجیلم لګیدل نو دا فلاجیلم دا کار کوي چې د سپم له مدد ورکړي چې د موومېنټ وکړي کوم فیمیل چې دي دا هغه په جسم کې چې دنه کوم ایکس دي نو دا سپم په هغه ایکس پسې چې د موومېنټ کې ځان پسې رسین د چا د وجې د فلاجیلا د وجې او یو فلاجیلا چې دی هغه ته موږ فلاجیلم وایو. یونیسیلولر گرین الجی اوس زموږ سره کوم گرین الجی چې دي کوم چې یونیسیلولر دي نو په هغې کې موجود دي کلیمیډوموناس کې موجود دي هیو 2 فلاجیلا او خو په کلیمیډوموناس کې چې دی زموږ سره 2 فلاجیلا پیرامیشیم ویت فیو فلاجیلا او کم پیرامیشیم چې نو په کې ډېر زیات فلاجیلا او د دې ځکه چې په دې خلیو کو نخ پی نه لاسونی په خپل لاسونو د دونی چې په مومنت پیو کې خدای پاک ول چې دې سه حکمت ولور کړی لکه په دې سیلونو کې چې دې سیلی او فلاجیلا پیدا کړی نو باندې باندې چې د موومېنټ کوي نو دا سیلیا فلاجیلا چې دا چا د وجې دا د سنټریول د وجې نه. Eukaryotic flagella and cilia are same possessing center bundle of microtubule called exosome. و چې کوم eukaryotic cells او پای کې flagella او cilia یي نو دا flagella او دا cilia چې په eukaryotic cell کې یعنی په هغه خلیو کې چې په کومه کې نیوکلیس موجود دي نو پای کې دا فلاجیلا او سیلیا چې دا پکې یو بندل جوړي نه هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ اکسونیم وایو. وس اکسونیم څه دي 9 outer doublet microtubules دا 9 microtubules دي خو دا 9 microtubules چې دا ډبل شوي د دین اترس جوړ شي surround a central part of single microtubule مطلب دا چې یو microtubule نه دا microtubule نه چې دی بیا نور microtubule چې دی هغه یوځای شوي او نه ډبلټ مایکروټوبیول چې دا راوځي شوی هغه ته موږ اکسونیم وایو. یاد ساتئ کله چې نو مایکروټوبیول راغون شي نه هغه ته موږ یو سنټریول وایو کله چې نه مایکروټوبیول راغون شي نه هغه ته موږ سنټریول وایو. او اکسینوم داسې یو ځای دی چې د یو مایکروټوبیول نه نور مایکروټوبیول چې دی هغه راوځي شي نو د سټرکچر ته چې دی موږ اکسونیم وایو او دا اکسونیم په چا کې د په هغه خلیو کې په کومه خلیو کې چې د نیوکلیس موجودي او هغه ته موږ یوکاریوټیک سیلز وایو. نو دا و سنټریولز امید کوم باندې تاسو پوه شئ د نورمال ګرو سره ضرور شیر کړئ او کنه وی چینل ضرور سبسکرایب کړئ ان شاء الله.